السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ویډیو سره پرو غوړې ویډیو سکیپ کوئ ما څنګه چې تاسو په انټرو کې دا ویډیو ګورئ دغه سی ویډیو څنګه جوړیږي. ملګرو ډیره سمپل اسانه طریقه ده. نو ټول نو مخکې تاسو لیټ موشن ځان ته ډاونلوډ کړئ. که چا سره نوی لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت دی لاغ تاسو کولی شئ دا ځان ته ډاونلوډ کړئ. کله مو دا ډاونلوډ کړئ دا تاسو سمپل اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ دا پلس آیکن ته ښکاري په د باندې به یو پر کلیک واخلئ او دلته به دغه ریش سلیکټ کړئ. دلته به دا کریټ پروجیکټ باندې یو پر کلیک واخلئ. بیا په دا پلس آیکن باندې کلیک واخلئ. دلته میډیا باندې کلیک واخلئ او دلته به دغه یو څو دانې پنجانې دي ملګرو. دغه لینک زه تاسو ته ډسکرپشن کې در کوم لاغ تاسو کولی شئ دا پنجانې ځان ته ډاونلوډ کړئ. نو دغه پنجې به تاسو سلیکټ کړئ. دغه پنجې به دا شانتې راواخلئ. کله مو دغه پنجې راواخیسته تاسو ته ښکاري مومنټ ټرانسفر دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به دا ریټوټ آپشن باندې کلیک واخلئ او دا به دا شانتې ریټوټ کوي. دغلته به یې 90 ته راولئ دغه شانتې. بیا به دغه خالي ځای باندې به کلیک واخلئ. بیا تاسو ته ښکاري دغه تصویر باندې به دا شانتې کلیک واخلئ د پنجې باندې. بیا دا درې ډاډو باندې به کلیک واخلئ او دا به دا شانتې فیل کمپوشن ته واړوئ یعنې غټ سایز ته به یې واړوئ. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ او دلته بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ. په دې کې به دا میډیا باندې کلیک واخلئ او دلته به ملګرو دغه یو تصویر تاسې راواخلئ. کوم تصویر باندې چې تاسې ویډیو جوړوئ او مخه تصویر به دلته راواخلئ او بیا به دلته مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ. دا تصویر به دا شانتې لږ راوړوکی کوي په دغه طریقې سره دا به راوړوکی کوي. کله مو دا راوړوکی کوي د څلور غشو باندې به کلیک واخلئ. دا به دا شانتې بره بوځئ. بیا به د ریټوټ باندې کلیک واخلئ. دا به دا شانتې لږ ریټوټ کوي او سایز به دا شانتې نور هم وړوکی کوي. یعنې په د چوکاټ کې به دا شانتې صحیح راولئ. تاسو ته ښکاري دغه لاندنی چوکاټ په دغه کې به دا شانتې صحیح راولئ. کله مو دا داسې صحیح ورفټ کړو نو د خالي ځای باندې به کلیک واخلئ او بیا تاسو ته ښکاري دا خالي ځای دغه باندې به دا شانتې کلیک واخلئ او دا تصویر به له دې بل تصویر نه لاندې دلته ورفټ کوئ په دغه طریقه باندې. او دلته بیا دغه تاسو ته ښکاري دا پلس آیکن د باندې بیا کلیک واخلئ او دلته میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته بل تصویر راواخلئ او بل تصویر چې تاسې همدغه ویډیو پې جوړوئ هغه به هم دلته راواخلئ. بیا به مومنټ ټرانسفر باندې کلیک واخلئ او دا تصویر به مخه شانتې وړوکی کوي دغه چوکاټ په اندازه باندې او دا شانتې به یې ریټوټ کوي. دا به نور هم دا شانتې وړوکی کوي ملګرو. په دغه چوکاټ کې به صحیح راولئ. دا لاندنی کوم چوکاټ چې دی همغه کې به دا شانتې صحیح راولئ. ملګرو کله چې دغه تصویر هم تاسې دغه شانتې صحیح ور ولګوو نو بیا به دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ او دا تصویر به هم دغه خالي ځای باندې به دا شانتې کلیک واخلئ. دا به دا شانتې راوړئ. د بل تصویر نه به یې لاندې ور ولګوئ یعنې پنجې نه به یې لاندې ور ولګوئ. دا بل تصویر د دې دواړو په مابین کې به دا شانتې ولګوئ. کله مو دا کار وکړو بیا به دا پلس آیکن باندې کلیک واخلئ. دلته میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به هغه ساوند راواخلئ کوم ساوند باندې چې تاسې ویډیو جوړوئ. دا ساوند باندې به دا شانتې کلیک واخلئ. دا پلس آیکن باندې به بیا کلیک واخلئ او بیا په دا ویډیو کلیک واخلئ. بره تاسې ته ښکاري دا درې ډاډه دغه باندې به کلیک واخلئ. دا به دا شانتې آډیو ته واړوئ او دا ویډیو به ته نه دا شانتې پاکه کوئ. کله مو دغه کار وکړو نو د ویډیو اخري سر ته به راشئ دغه شانتې. کله چې راغلی نو دا درې واړه به دا شانتې په یو ور سلیکټ کړئ او دغه یو آپشن به ورپسې ووایي. بیا به دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ. د ویډیو اولني سر ته به راشئ. د ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی دغه ویډیو نه به تاسې بیک شئ. دلته موږ سره یو پروجیکټ دی. دغه پروجیکټ لینک هم تاسو ته ډسکرپشن کې در کوم نو همغه ځای نه تاسې دا کولی شئ ځان ته راډاونلوډ کړئ. نو دا چې کله راډاونلوډ کړئ دا به دا تاسې لیټ موشن ته ور واچوئ او بیا دغه آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به دا شانتې کلیک اخلئ او بیا تاسې ته ښکاري دغه یو آپشن د باندې به کلیک اخلئ. دا به دا شانتې کاپي کوئ او دنه به بیک کېږئ. تر اوسني ویډیو ته به ځئ او دلته به دا ور فیسټ کوئ په دغه اندازه باندې. بیا په همدغه آپشن باندې کلیک اخلئ. دغه تصویر دی په دغه باندې به کلیک اخلئ. د غشي باندې به دوه پیره کلیک واخلئ. دا شانتې د ویډیو اخري سر ته به راشئ. دغه آپشن باندې بیا کلیک واخلئ. بیا به دا یو ورپسې ووایي. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ. نو اوس تاسې تصویر کې ګورئ دلته دا واورې غوندې بعضې شی نه پرې راځي که نه دا سپین. نو بیا چې کله تاسې لیریکس لیکئ د ویډیو نه بیک شئ تر اوسني پروجیکټ ته به لاړ شئ. دا شانتې دا لیریکس تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دلته به دا کاپي کوئ دغه شانتې. دنه به تاسې بیا بیک شئ. کله چې بیک شولئ دغه تر اوسني ویډیو ته به دا شانتې لاړ شئ. بیا به تاسې دا ساوند پلی کوئ چې تاسې ساوند لیریکس لیکم ځینې شروع کېږي نو هماغه هلته به ویډیو سټاپ کوئ او دا به دا شانتې ورفیسټ کوئ. ملګرو بیا به تاسې دا ساوند پلی کوئ. مثال دا ساوند لیریکس کوم ځای کې ختمېږي نو هملته به تاسې ویډیو دا شانتې سټاپ کوئ او دغه لیریکس باندې به کلیک اخلئ. بیا به دا یو آپشن باندې کلیک اخلئ او بیا به دغه یو آپشن باندې کلیک اخلئ. نو بیا تاسې ته ښکاري دغه لیریکس باندې به دا شانتې کلیک اخلئ او دلته به ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک اخلئ او دلته به همغه خپل لیریکس تاسې لیکئ او دغه فونټ به ورته سلیکټ کړئ. دغه فونټ لینک هم تاسو ته ډسکرپشن کې در کوم لاغ تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته راډاونلوډ کړئ او دلته بیا دا سمپل ټیک مار باندې کلیک اخلئ او بیا به دغه لیریکس باندې کلیک اخلئ او دا به دا شانتې کاپي کوئ.
نو بیا به تاسې دا دوم لیرکس دا به ویډیو پلی کوئ به دا دوم لیرکس به ګورئ چې کوم ځای نه شروع کیږي او ملته به ویډیو سټاپ کوئ او دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ دا به دلته فیسټ کوئ او دلته به تاسې دا دوم لیرکس ولیکئ. کله مو دا مو ولیک دا ټیک مار باندې به دا شانتې کلیک واخلئ او بیا به تاسې دا ویډیو پلی کوئ. مثال دا دوم لیرکس کوم ځای کې ختمیږي که اوس دلته ختمیږي دلته ویډیو سټاپ کوئ دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ بیا به دا یې ورپسې ووایي بیا دا خالي باندې به کلیک واخلئ او بیا ته دا ویډیو اولني سر ته به راشئ او دلته به دا پلس آیکن باندې کلیک واخلئ میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته موږ سره 2 پنجانې نورې دي دغه لینک هم ستاسو ته ډسکرپشن کې در کوم نو هغه به تاسې ځان ته را ډاونلوډ کړئ. دا به پنجې چې کله هم دغه ځای کې بیا راواغېستله بیا به دغه مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ د سایز به دا شانتې لږ وړوکی کوئ په دغه طریقه دا به دا شانتې وړوکی کوئ بیا 4 غشو باندې کلیک واخلئ دا بره بوځئ په دغه ځای کې به یې دلته ور ولګوئ دغه شانتې. نو بیا به دا خلیج باندې به کلیک واخلئ بیا به دا پلس آیکن باندې کلیک واخلئ دلته دا بله پنجې به راواخلئ د سایز به هم دغه شانتې وړوکی کوئ ملګرو. کله مو دا کار وکړ نو دغه 4 غشو باندې به کلیک واخلئ دا بره بوځئ او دا به د بل سیټ کې دلته ور ولګوئ. بیا به د خلیج باندې به کلیک واخلئ او د ویډیو اخرني سر ته به لاړ شئ دغه دواړه به دا شانتې سلیکټ کړئ په یو ور او دغه اپشن به ورپسې ووایي بیا به دا ویډیو اولني سر ته راشئ زه اوس تاسې ته دا ویډیو پلی کوم نو زموږ دا ویډیو به دا شانتې اماده وي. نو چې کله یې تاسې ورته وایي بره تاسې ته ښکاري دغه یو اپشن د باندې به کلیک واخلئ دلته به ویډیو سلیکټ کړئ او دا به ایکسپورټ کړئ دا موږ سره ګیلري کې سیو شي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی که ویډیو مو خوښ شوی ډېر سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسې ته ټول نه مخکې درځي. اوس ما ته راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.